ښه د څلوېښتو سره لس په وار جمع کړئ، تش ځایونه ډک کړئ. ښه دلته اوس ګورو څلوېښت خپله څلور دانې لسه دي. اوس که یو بل لس ورسره ور ډېر کړو نو دا به څو سي؟ دا به سي 50. اوس همداسې که 50 سره یو لس بل ډېر کړو دا به څو سي؟ 80. اوس که 80 سره یو لس بل ډېر کړو دا به څو سي؟ 80. 80 موږ نه لیکو ځکه خپله لیکل سوي دي. اوس که 80 سره لس ډېر کړو نو څو سي؟ تاسو ووایاست څو به سي؟ 80. او که 80 سره لس ډېر کړو بیا به څو سي؟ آفرین 90. نو دا پوښتنه مو حل شوه. اوس راځو دا بل مثال ګورو. دلته ویل شوي چې له 656 سره لس په وار جمع کړئ، دا تش ځایونه ډک کړئ. نو 656 سره باید هر وار یو لس اضافه کړو. نو دلته موږ لرو 650 او شپږ. نو که چیرې لس اضافه کوو نو موږ باید لسیز سره اضافه کړو. دلته لسیز څو دي؟ 15. نو که یو لسیز ورسره اضافه کړو دا به شپږ لسیزه سي. نو دلته به سي 686. اوس که 686 سره بیا یو لس اضافه کوو نو د لسیز په خانه کې به اضافه کوو. د لسیز په خانه کې څو دي؟ شپږ. نو که یو لسیز ورسره اضافه کیږي نو دا به سي 7. دلته لیکو 680. اوس که 7 سره یو بل لس اضافه کیږي نو دا به سي 8، یعنې 680. اوس همداسې مخکې ځو که 680 سره 8 سره یو لسیز بل اضافه سي دا به سي 9. نو 690. ښه اوس پوښتنه په زړه پورې شوه. نو که 9 سره موږ یو لسیز بل اضافه کړو ځکه 9 په د لسیزو په ځای کې ده، که یو لسیز ورسره بل اضافه کړو دا به څو سي؟ ستاسو په نظر دا به څو سي؟ ښه که یو بل رقم یې ونیسو نو که دلته 9 لسه لرو، که 9 لس سره یو لس بل اضافه سي یعنې ډېر سي نو څو به سي؟ دا به 80 لسه سي. نو دا به سي 706 یعنې 80 لسه او شپږ دانې یویزه. همداسې که له لومړي نه وګورو نو دلته موږ 15 لسه لرو. نو که یو لس ورسره ډېر کړو دا به 16 لسه سي. بیا یو بل لس ورسره که ډېر کړو دا به 18 لسه سي. همداسې که بل لس ورسره ډېر کړو دا به 18 لسه سي. 18 لسه یعنې دا ځای 18 لسه. او که بیا یو بل لس ورسره ډېر کړو دا به 9 لسه سي. او که بیا یو بل لس ورسره ډېر کړو دا به سي 80 لسه، یعنې 80 لسه او شپږ یویزه.